بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه. خدای مو بخیر ساته. سلامونه او احترامات می ټولو خویندو ورونو ته. زه به جرګه، مرکه، خطبه ټول معنسې دي. نو دا د خدای جل شانه اراده وه چې زه به کې داسې عمده کلمات په تانیث باندې ختم سي. نو هیله ده چې ما احترامات ټول خویندې او ورونه ومني. هیله ده چې په وطني ژبه دا رقم وغږیږو چې ټول وطنوال را سره په یو ټغر کې کېناستلي، او هیله ده چې یو لازمي اجماع ته ورسیږو چې وطن له دې ستونزو نه ووځي او په خیر او قرار خپل جهت پیدا کړي. مننه. بیا هم موږ ولس د لوی عقل خاوند او له یو لاس نه ټک نه خیزي او نه لمر په یو ګوتو باندې پټیږي. نو ضروره ده چې یو بل سره وغږیږو، په سړه سینې باندې خپل مشکلات باندې پوه سو او د حل لارو باندې نتیجې ته ورسیږو. حالت جدي ده ځکه اباد ته یې ګورئ. کم له کمه 8 میلیونه افغانان کډوال دي په ایران او پاکستان کې. رسمي د ملګرو ملتو اټکل دا د 4.5 میلیونه افغانان په ایران کې دي او نور پاکستان کې دي. د خپل د ایرانیانو د داخلي وزارت خبره داده چې 15 میلیونه افغانان په ایران کې دي. د نه سربیره اټکل داده چې 6.5 میلیونه افغانان د وطن منځ کې بې ځای سوي دي. نو مسله واقعا جدي ده. لومړی ایموک واحد غږ چیرې ده؟ څوک ایموک له وطن نه او خاصتا ایموک له بېوزلو مهاجرینو نه استازیتوب کوي؟ دویم، ایموک طرحه څه ده؟ اوس خبره په دې کې ده چې بیا راځئ یو چاته څو ورځې ډوډۍ ورکوئ یا د ډوډۍ پیدا کولو لاره ورته برابروئ، یو چاته څو مڼې ورکوئ یا د مڼو د باغ جوړولو لاره زده کوئ. ملګري ملتونه هیڅ وخت په افغانستان کې نه دي توانېدلي چې په یو طرح باندې راسي چې واقعا مؤثره او د کار وړ وي، قیمتونه یې جګ دي، تاثیرات لږ مګر همغه دي. او نن له بد مرغې نه دا موضوع هغوی ته انتقاله سوې ده او موږ خپل غږ نسته. له بلې خوا نه په دې پوه سئ، نن افغانستان ته د بین المللي ټولنې مینه او پام بې حد لږ ده. موږ اوس د سومالیا په صف کې او دا ما بار بار ولس ته عرض کړی وو، خو له بد مرغې نه او پایداره سوله او آبرومنده سوله چې موږ آرزو هغه ته ونه رسید. نو ضرور ده چې باید پوه سو چې غیر له دې نه چې خپل ملا وتړو او یو لازمي اجماع ته لاړ سو او یو طرحه ولرو او دې موضوع سره په یو اساسي ستونزې باندې چې ملي ګډون غواړي او لنډ مهال، منځ مهال او اوږد مهال اقدامات غواړي، بې له هغه نه سړی انکار کوي. له انکار نه باید ووځو چې پوه سو چې مسله څومره جدي ده او اول ګام به همدا وي چې پوه سو چې اباد څه ده. نن له بد مرغې نه ټول ارقام له افغانستان نه په پټه تیاره کې دي، نه پوهېږو چې څه روان دي. له باندې نه د مثال په توګه وایي چې په ورځ کې 10,000 افغانان پاسپورت اخلي. سروېګانې وایي چې ډېر افغانان غواړي چې ووځي. دغلته باید له شفافیت نه، له روښنایي نه ډار ونه لرو. که پوه سو چې ستونزې څه دي، لومړیتوبونه باید تعیین کړو او د لومړیتوبونو په اساس باندې بیا تګلاره وټاکو. لومړی خبره په دې کې ده چې راتلونکي چې ګورئ یو مقطع د زمان باید وټاکئ چې هغه ډېره څرګنده او ووایي په هغه مودې کې څه رقم وطن غواړئ. ما وړاندیز دا ده چې 2040 کال چې د احمدشاه بابا د ولسواکۍ 300 کلیزه ده، یو ملي هدف باید وټاکل سي. افغانستان به 300 کلن سي په هغه کال کې، پاکستان به 100 کلن سي. په 300 کلنۍ کې څه رقم هېواد غواړو؟ دا لومړی خبره ده. یعنې دا باید یو ایډیال په توګه ځان ته وټاکو، مخکې وټاکو. ځکه که اوس له بد مرغې نه ټول په دې فکر کې چې سبا څه کېږي یا بل سبا څه کېږي،
څوک کوم چوکۍ کې دي او زه په لاسي په دې باندې راځم ځکه اما نسل به ژوندي نه یو ضرور ده چې داسې یو هدف وټاکئ چې له شخصي نظریاتو عقدو نه وتلي. اکثریت د مطلق د افغانستان ځوانان دي. دا ځوانانو ته څه رقم راتلونکی برابروي؟ دوی خپله څه رقم توان مندیو ته اړتیا لري چې په خپل لاس خپل وطن جوړ کړي؟ نو دا یې لومړۍ خبره ده. که اوس ته راځئ د هغه هدف او اوس په منځ کې اساسي ستونزې باید په سړه سینه وڅېړل سي، ورباندې یو نتیجې ته ورسېږئ چې دغه اوسني وضعیت کې دغه منفي ابعاد د ژوند دي، دغه مثبت او منفي څنګه لګولی سو، مثبت جهات څنګه ډیرولی سو، او درېیمه برخه په دې کېږي چې له اوسني وضعیت نه تر 2040 اهدافو ته څنګه رسیږو، چې هغه د لاره نقشه ده چې دوه برخې لري. یو باید په واضح توګه ځینو لومړیتوبو باندې نتیجې ته ورسیږو، دوم عملي برخې باید وګورو چې څنګه یې سرته رسوو او که شرایط بدلیږي څنګه بیا هم شاته نه ځو. دغه یوه لاره ده چې موږ ته جهت ورکوي. نه زه ځان دپاره څه نه غواړم، وطن دپاره مې هر څه غواړم. بلکل اوس باید د مهاجرو د کډوالو مسله د جذباتو نظر نه، د عقل نظر نه، د احساسات نظر نه، دریو برخو نه زښته ډیره مهمه ده، ځکه باید ټولو ته ثابته سوي که ځان افغان ګڼئ که نه ګڼئ، ګاونډیان درته افغان وایي، او وخت چې یو فیصلې باندې ورسیږي وایي افغانان دې ووځي، منځ کې توپیر نه کوي. او وطن منځ کې بل وطن نه لرئ، بل ځای کې عزت نه لرئ، ډیر به اوچت سئ د فرد په حیث باندې، اما جمعي عزت به نه لرئ. خوند چې په هغه ژوند کې ده، ځکه هغه خاورې کې یو راز ده، یوه جذبه ده چې بل چیرې نسته. او همدا وایي چې هر چا ته خپل وطن کشمیر ده. هر سول ډاګ د افغانستان ماته د زرو له کانونه په ګاونډي ملک کې اوچت ده، او خپل د وطن د هر ماشوم درد هغسې مې کړی وي چې نور مې نه کړی. دا باید دې باندې باید ټول اعتراف وکړو. او بل دغه امکانات لرو، خدای جل شانه را باندې ډېر لوی مهرباني کړې چې وطن کې امکانات سته. یو بېګناه بندي باید له بنده خلاص شي. د هغه بېګناه نوم عقل ده. که جمعي عقل د افغانستان له بندیتوب نه خلاص شي او پرېښودل شي چې ګډ فکر باندې راسي او یا لازمي اجماع ته ورسیږي، موږ مخکې تللی شو. مګر که عقل بندي کوي نو بیا بله خبره. لومړی ما طرحې برابرې کړې. ګورئ د افغانستان د اوبو انسجام دا ټول دې دپاره و چې مهاجر راسي. هغه ورځ کې چې ما ویاړ د دې درلود چې د کمال خان بند پرانیستم، باندې مې وکتل مرغان راغلي وو، مرغاویو دا وي اوبو باندې، ځکه دا طبیعي ده چیرې چې اوبو پیدا سي مرغاویو نور مرغان راځي. ما څه وویلې؟ مال مهاجر مرغان برته راغلل، زه په دې هیله کې یم چې مهاجر افغانان برته راسي او دا ځمکه خړوبه کړي. موږ د دې امکان لرو. یو له ډېرو کمو هېوادونه یو چې 1 میلیون هکتار ځمکه خړوبه کړو، او د ټول بندونو طرحې یوه ماده وي، په عمل کې وي، امنیتي شرایطو هغه وخت پرې نه ښودو او ټول تمویل سوی. بل طریقه د اجرای واضح ده او لیدل چې ملي شرکت چې جوړ شو، خوشتیپه اوله مرحلې ته تکمیل ته ورسېده. بنسټونه چې جوړېږي د افرادو دپاره نه جوړېږي، ولسونو دپاره جوړېږي. همدغه رقم د ښارونو د ودې دپاره د افغانستان د لمر باندې پانګه اچول چې شین صنعت او شنه انرژي دا څنګه په پښو درېږي، دا ټول برابر دي. راتلونکي بحثو کې به انشاءالله تعالی ورباندې غږېږو. اما اصلي خبره دا ده چې هر وار چې افغانستان کې یو ستونزه پیښېده چې ما د دې شرف درلوده، د دې ویاړ درلوده چې د وطن خدمتګار اوسم، ما فوراً هغه باندې تمرکز کوو. که سیلاب و، که زلزله وه، که هر بله مسئله وه، توجه باید فوري ورباندې سوی وي او امکانات
باید لسرت وسنجوي او په خدمت کې واچوي. نن د دغه مهاجرونو لپاره د کور برابرول، د کار برابرول او د با عزت ژوند برابرول باید په لومړیتوب کې وای او ایله د لومړیتوب کې اوسي. د اسویلي خبره د سوړ اسویلي، زه کابل پوهنتون کې ځوان استاد او د دکترا لپاره مې امریکې ته لاړم. دا په 1900 میلادي کال کې او ارادم دا وه چې 2 کال بعد نه بیرته راسم. د ثور کودتا چې وشوله په درېیمه میاشت کې اما ټوله کورنۍ مېرمنې پاتې وې کور کې، اما نران ټول بندیان شول او امو کلی سرخاو کې په لوګر کې لومړی کلی یو چې بمبارد شو. نو 2 کاله په 40 کالو باندې بدل شو. زه به 2 خاطرې در سره شریک کړم. یو پلار مې ترونه مې دا ټول په زندان کې و، په لوچرخي کې او په یوې کوټې کې و چې ځای د دې نه درلود چې په پاینال کې ټول ویده سي او یو څپلی یو جوړه کالي سره تللي و. نو ما کوښښ کوو چې هر 2 اونۍ یا 3 اونۍ تلیفون وکړم چې خبر واخلم چې ژوندي دي که نه دي. همدومره. یو خپلوانم تلیفون درلود او په 3م وار مې چې تلیفون وکړ راته ویل نور ماته تلیفون مه کوه، دا ماته خطر پیدا کوي. ډارېدل له استخباراتو نه ډارېدل. ډار داسې و او جنبش صاحب فکر وکړي چې سړی څومره ناهیلي کېږي. په میاشتو کې راته معلوم نه و چې ژوندي دي که شهیدان سوي دي. یو تره مې شاپورخان د خدای وبخي، جنرال شاپورخان شهید شو. نور ووت حربي پوهنتون قماندان بیا وروسته لوی درسي شو. بله. او نور پس له هغه نه هغه رقم تجربې نه انسان بدلیږي. دوم دا د وطن درد. زه نړیوال بانک یم یو ډېر لوی پروژې کې باندې مې کار کوو روسیې کې او نیمه شپه وه ویښ شوم دا بي بي سي مې روښانه کړم. یو انځور مې ولید چې د بي بي سي یو پروګرام و چې د لوی اسکندر لاره یې تعقیبوله او په همه دقیقه کې زه پوه شوم چې دا اندراب ده، ځکه چې په اندراب کې په اسب باندې 2 واره تللی او ډېر بلد وم. 2 ورځې رانه خوب ورک و. د وطن تصویر هم چې ولید، د وطن تصویر مې چې ولید 2 ورځې رانه خوب ورک و. آه کلا، آه خاطرې، اوا مینه. معلوم دار مګر زه رسمي مهاجر نه وم، ځکه چې کولمبیا پوهنتون ماته سکالرشپ راکړی او پس له هغه نه زه اول د برکلي پوهنتون کې استاد شوم، پس له هغه نه د جانس هاپکنز پوهنتون کې او پس له هغه د 10 کاله و چې استادي مې وکړله او پس له هغه نه 10 کال نړیوالي بانک وم. نو ما خپله روزي خپله ګټل او ګټلې مې مجبور نه شوم. اما د روحي وضعیت د مهاجر وضعیت و، ځکه ملک ما نه و. اما زوی ډېر کوچنی و، زه فکر کوم 7 کلن و یا 8 کلن و. نو یو ورځ ماته یو شی لیکلی و چې پلار مې یوه آرزو لري په ژوند کې چې بیرته وطن ته لاړ شي او زه نن ورته دعا کوم چې دا آرزو یې ترسره شي. او څه چې ما کول او څه چې ما لوستل او څه چې ما نړۍ کې ولیدل د دې دپاره و چې یو شی زده کړم چې د افغانستان په درد وخورم. غیر له هره درې کې د موږ باید موږ د آبادیو نښانه یي. بار بار په تورې غږېدلي یو، بار بار په توپک غږېدلي یو، بار بار په میړانې باندې غږېدلي یو. اوس راسئ چې دا تعریفونه بدل کړو. آبادول، یو بل سره ژوند کول، د یو بل منل، په ګډه د ټول افغانانو عزت ساتل. نوم ګټل په دې نه کېږي چې څوک خوروئ، څوک سپکوئ. په دې کېږي چې د افغان نوم اوچت کړئ، په هغه نوم کې د ټولو عزت ده. او لکه چې په یو هر ځای کې دي د هویت دایرې دي، مختلف ژبې لرو، مختلف قومونه لرو، مختلف ولایات لرو، اما دا ټول یو بل سره تړلي دي. او انشاءالله تعالی په راتلونکي بحثو کې په دې باندې غږیږو څنګه ټول افغانان د یو بل متمم دي، نه د یو بل د کمولو ذریعه. دا د جمع کولو خبره ده، نه د تفکیک کولو. د وصل خبره ده، نه د فصل خبره.